الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي قرآنی مجالسو کے یا د تفسیر په مجالسو کې دا زمونږ څلورم نشست دی، څلورم درس دی، څلورمه ناسته ده، او الله سبحانه وتعالی دی د مرګ پورې موږ له توفیق راکړي چې د دې قرآن سره وخت تیر کو. د قرآن سره وخت تیرول یو اوچت نعمت دی او یو اوچت عبادت دی. د قرآن کریم د غیرتی ذات کلام دی چې د دې سره دی وفاداری وکړه دې قرآن سره، نو دا بدله د قیامت په ورځ به سفارش هم کوي د الله په دربار کې. الله سره به لګیایي تر دې چې الله ته وبخي. نو خوش قسمت دي هغه خلک چې د قرآن سره تعلق یې که هغه په هر طریقې سره خو چې تعلق یې د دې عظیم کتاب سره. په تیر شوو درسونو کې موږ د سورت لقمان په باره کې خبرې کړې. سورت لقمان ما دا خبره په اوله کې ذکر کړې وه چې مکمل دورې الحمدلله موږ په خپله څو کاله کړي دي، او دغه شان د نورو علماو د ډېرو علماو شتي او روانې دي. هر چې دا کال دی نو موږ په دې طریقې سره لګیا یو چې بعض ځایونه د قرآن کریم د هغې وضاحت کوو او د هغې نه فایدې او حکمتونه هغه راوباسو او بیانوو. نو نن به انشاءالله سورت فاطر شروع کوو. سورت فاطر په 20مه سپاره کې سورت فاطر چې دا د سورت سبا نه وروسته دی او د سورت یاسین نه مخکې دی. سورت فاطر وجه دا وه چې دې سورت کې د الله سبحانه وتعالی د قدرت او د عظمت لویې نښې بیان شوي. نو چې د الله د عظمت او د هغه د قدر او د هغه اجلال دا په دې زړونو کې ښه ډېر شي. سورت فاطر دا مشهور نوم دی او دا توقیفي نوم دی. سورت فاطر د دې سورت یو بل نوم دی سورت الملائکه. دې ته سورت الملائکه هم ویلی کېږي. وجه دا ده چې د دې په ابتدا کې د ملائکو تذکره ده، نو ځکه دې ته سورت الملائکه هم ویلی کېږي. په دې سورت کې 45 آیتونه دي او 15 په دې کې رکوګانې دي.
او دا صورت مکی صورت تے. دا مکی او دا مدنی بحث اغا پا تیر شو درسونو کی او دا صورت لقمان پاولی کی تیر شوی. مصحف تا ترتیب پا اعتبار سره دا 15 صورت تے او دا نازلی دو پا اعتبار سره دا 43 نمبر صورت تے. با اعتبار نزول دا 43 نمبر صورت تے. مقصد دی صورت یو موضوع دا موضوع خو جدائی جگہ چا موضوعات دیر رازی پا یو صورت کی. دیو صورت عام مقصد سدے. یہ صورت ترہ لگلو سا مقصد دے مقاصد سدی. عام مقصد دی صورت چے انسان پا کی سوچو کی سوچ او خپت تدبر سره ہوئی او خپ سوچ او فکر سره دا صورت ولولی او پا دی که خد جور سوچو کی. نو عام مقصد دی صورت دا دے چی پا دی که دا اللہ سبحانہ وتعالی دا قدرت او دا غد عجیبه مخلوق دا پیدایش دا بعضو مخلوقاتو دا غی تذکره شوی دا او دغشان آغا سپکی ذکر شوی دی چی دا غی دلاسا دیو بند پزرکی دا اللہ تعظیم دیریگی دا اللہ نیر دیریگی او پا اللہ بندی با دی ایمان دیر شی. دا عام مقصد دی صورت عام مقصد. کمانگا پا بلی طریقے سر ہوئی انو دیسی چی عام مقصد دی صورت دا دی چستا پزلکی دا اللہ عظمت اگا دیر شی دا اللہ نیر دی دیر شی او پا اللہ باندی دی ایمان دیر شی او مضبوط شی. نو اگا پا دی طریقے سر چی دا اللہ دا بعضو قدرتونو تذکرہ پکی شوی دا او دغشان دا اللہ دا بعضو مخلوقاتو تذکرہ پکی شوی دا چی اللہ پا ست طریقے سر دا مخلوقات پیدا کری. نو دا اگه بیدر انجام روزی چی اللہ سر با دی محبت دیر شی. ما بلورز دا خبر کوله دا سورت لقمان پا وضاحت کی چی دا اللہ پا مخلوقاتو کی سوچ و فکر کول دا یو رکشوی عبادت تی. حالانکہ دا دی سر ایمان دیر زیادی گا و اللہ برتا مخی تشی دا غسر با دی محبت دیر شی پا غب دی ایمان دیر شی دا اللہ چی کم قدر دستا پزلکی دا با خدیر شی چی کردتا دا اللہ پا مخلوقاتو کی و نظر و چور لے و سوچو کی چی رسوم را عظیم رب دے. او دا دا نیکان و خلقو طریقه دا چی اگوی دی ازمک و اسمان کی او پا دی مخلوقاتو کی سوچ کی. قرآن کم دا خبر اللہ ذکر کرے مردی سر ایمان دیری گی او دا اللہ سر با رابطه مضبوطش. دا خو مقصد دی صورت. موضوعات دی صورت سے دی پا دی صورت کی آغا اسباب ذکر شوی دی چی باقی سر انسان دا دین ندوکا کیگی یا دا اللہ ندوکش یا دیسی ہوا چی آغا اسباب پا کی ذکر شوی دی چی انسان پی دا دین نا اوڑی یا دا اللہ ندری کی و دوکش وکنو سوک پسشی دوکش. درشان پا دی صورت کی یو موضوع دا چی دا اللہ دا قدرت نخی پا کائنات کی دا بین شوی
بعض د الله د قدرت نښې په کائنات کې بعض دغه شان په دې صورت کې دعوت ته دې طرف ته چې وګرځئ د الله په دې ځمکه باندې او سوچ او فکر وکئ د الله په دې مخلوقاتو کې دا د دې صورت یو موضوع ده وګرځئ د الله په دې ځمکه باندې او سوچ او فکر وکئ د الله په دې مخلوقاتو کې دغه شان په دې صورت کې دا خبره بیان شوې ده چې رب العالمین بے حاجت دی رب العالمین بیزاره دی د مخلوق نه غنی دی او مخلوق هغه ته ضرورت لري په هر حال کې داسې وخت نشته چې مخلوق د الله نه بیزاره شي دا نشي کېدی په هر سکند کې په هر حرکه کې په هر یو حرکت کې په ناسته پاسته کې په دې ساه اخیستو کې د زړه په دې دړکن کې د زړه په دې درزېدو کې په دې هر څه کې موږ ضرورت لرو الله ته او الله ضرورت نه لري د مخلوق ته دا خبره بیان شوې ده په دې صورت کې دا خبره بیان شوې ده چې قرآن د الله د طرف نه یو لوی نعمت دی دغه شان په دې صورت کې انجام د مؤمنانو ذکر شوی دی انجام د مؤمنانو انجام څه دی څه به ورته میلاویږي د دوی چې د ایمان راوړی دا سختې تېرې کړي د الله دپاره د هغې اخرنی انجام څه دی نو دغه شان بیا په دې صورت کې د کافرانو انجام هم بیان شوی دی مصیر الکافرین په دې صورت کې نصیحت دی او په دې صورت کې تسلی ده د الله طرف نه نصیحت پکې هم دی او تسلی هم ده په دې صورت کې دا بعض موضوعات دي دې صورت او چې کله وایو او سوچ پکې کوو نو بیا به نورې خبرې مخې ته راشي ډېر عظیم الشان صورت دی ډېر خوږ صورت دی چې کله یې وایې که نه او سوچ پکې کې نو الله به درته رایاد شي سم به درته رایاد شي په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض طول صفتنا د کمال خاص الله لردی نوې پیدا کوونکې د اسمانونو او د ځمکې دی د صورت ابتدا د حمد نه شوې ده الحمدلله د بعضو صورتونو ابتدا الله د حمد نه کړې بلکې د قرآن ابتدا دې نه شوې ده څنګه الحمدلله رب العالمین دلیل دی په دې خبره باندې چې د الله دا عبادت ډېر زیات خوښ دی د الله دا خبره بې انتها خوښه ده او دې باب کې ډېر احادیث دي خو هغه تفصیل ته به رجوع نه کوو د الله دا خبره بې انتها خوښه ده چې د هغه د بندګان د هغه حمد او ثنا ووایي دا عبادت د الله ډېر خوښ دی ته چې قرآن راولې ورنۍ صورت دې نه شروع کړي الحمدلله ټول صفتونه د کمال خاص الله لري معنا دې څه شوه چې الله وی الحمدلله معنا دا چې ای بنده ته دا وایه ته داسې وایه
ته دا خبره کوه، ته د الله حمدونه او ثناګانې ډېرې بیانوه، ډېر حمدونه او ثناګانې د الله بیانوه. ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي. بیا د حمد د تعریف او لغوي مسله او دا بیا هم اوږدې خبرې دي، خو مختصر خبره به کوو واضحه. د الله ښایسته ثنا بیانول، د الله دپاره د کمال او ښایسته صفات دا ټول ثابتول، ټول صفتونه د کمال. داسې کیدی شي چې یو مخلوق کې بعض صفات د کمالي، لکه بعض ښایسته صفات په هغه کې، خو داسې نشي کیدی چې ټول ښایسته صفات یا ټول د کمال صفات دی په یو مخلوق کې، دا نشي کیدی. کائنا من کان، که دا مخلوق هر څوک وي، د کې به لازم څه نه څه کمی، لازم به پکې څه نه څه کمی. هر چې رب العالمین دی نو د هغې دپاره ټول د کمال صفتونه وي، او بیا د هغې په مقابله کې که تاسو دا ذکر لیدلی د سبحان الله وبحمده په ډېرو ځایونو کې په دې اذکارو کې دا ثنا د الله یعنې حمد د الله او تسبیح پاکي بیانول د الله، دا دواړه یو ځای راځي. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، او داسې نور. څه حکمت دی چې دا حمد او تسبیح یو ځای راځي؟ نو د هغې جواب دا دی چې الحمد کله ته ووایې نو د الله دپاره د ټول د کمال صفتونه هغه ثابت کړو. نو سبحان الله، الله د هر عیب او نقصان نه او د هر هغه صفت نه پاک دی کوم چې د الله د شان سره نه ښایي. نو ښه صفات ته ورله ثابت کړو، اعلی صفات ته ورله ثابت کړو، د کمال صفات ته ورله ټول ثابت کړو، او کوم صفات چې د الله د شان سره نه ښایي، کومې خبرې چې د الله د شان سره نه ښایي، د هغې نه د الله پاک کو یا د الله پاکي د هغې نه بیانه کړه. ځکه د دواړه یو ځای راځي، سبحان الله والحمد لله. نو رب العالمین د هر عیب او نقصان نه پاک دی، بلکې ته چې د الله دپاره هر یو صفت د کمال ثابت کی، مقابله کې چې کوم صفت د نقصان دی او د عیب دی هغه ته په خپله به نفي کوي یا نفي کیږي. لکه مثال به ووایو، ته د الله دپاره صفت د علم ثابت کی چې الله څه دی؟ عالم دی. نو الله د څه نه پاک شو؟ جهل. ها الله باندې خوب نه راځي، دا کمال دی. خوب راتله د نقصان دی، د هغې نه د الله پاک کو. او داسې بیا نور ډېر صفات دي، خو دا مسله بیا اوږده شي. باب د اسماء او صفاتو کې علما دا خبرې بیانوي، موږ د صرف اشاره وکړه. ته چې د کمال صفت ثابت کړي، مقابله کې چې هر صفت راځي چې هغه د عیب او د نقصان د الله دپاره، هغه به ترې نفي کوي یا هغه ترې نفي شو. بیا بله دا فایده چې د الله په اسماء او صفاتو کې په اثبات کې تفصیل دی او په نفي کې اجمال دی. یعنې د الله دپاره به کوم کوم صفات ثابتې په دې کې به تفصیل کې دا د الله صفت دی، دا د الله صفت دی، دا د الله صفت دی. مقابله کې چې کوم صفات نفي کې به یې کې اجمال دی، غونډ او لنډ دي. اهل بدع څه ځل کوي؟ کوم صفات چې ثابتوي په هغې کې اجمال کوي، او کوم چې نفي کوي په هغې کې تفصیل کوي. نو دا موږ او هغوی کې فرق دی. نو د رب العالمین دپاره به هر د کمال صفت هغه به ثابتې. بعض خبرې هغه دي یا بعض کارونه، بعض صفات چې هغه مخلوق کې دپاره د کمال دي، خو د الله دپاره د نقصان دي. لکه
لکه څه شي خوب شو خوب د انسان دپاره ښه صفت دی او د الله دپاره خو دا نقصان شو بل نه خو شو بل صفت خوب خو ذکر شو خوراک شو خوراک څښاک کول دا د انسان دپاره ښه خبره ده او دا روغ سړی دی چې خوراک څښاک کوي د الله دپاره خو دا نقصان دی دا صفت بچی راوړه بندگانو کې د بچو پیدایش یا بچی کېده دا د یو سړي دپاره د کمال خبره یو انسان که هغه ښځه ده که هغه نارینه دی چې بچی کېږي نو دی روغ دی خو د الله دپاره دا خبره دا نقصان ده ما دا خبره کوله چې بعض خبرې بیا هغې دي چې هغه په دې بندګانو کې یا د بندګانو سره ښایي هغه صفات دا نشته دا وایي چې هر صفت چې بندګانو سره ښایي دا به د الله دپاره وي نه بعض صفات هغه دي چې هغه د الله سره نه ښایي بندګانو سره ښه ښکاري خو بعض داسې دي چې هغه د الله دپاره د کمال دی بندګانو دپاره نقصان دی تکبر اوس الله سبحانه وتعالی متکبر دی د هغه نوم دی القهار الجبار د الله نومونه هم دي او صفات هم دي خو دا خبرې صرف په الله پورې خوند کوي او د هغه دپاره د کمال صفات دي انسان دپاره نه چې سړی ویره الله متکبر دی او زه متکبر یم لکه موږ چې کله د الله نومونه هغه درسونه کول که نه اسماء الحسنه نو په هغې کې په ابتدا کې موږ دا خبره ذکر کړې چې الله دا خوښوي چې کوم صفت او نوم د الله دی چې دغه شان په دې بنده کې را پیدا شي او په دې بنده باندې اثر وکړي الا بعض نومونه او بعض صفات لکه الله علیم دی نوم دی علیم د الله دا خوښه ده چې زما د بندګان دې پوه شي په دوی کې دې صفت د علم پیدا شي د الله خوښه ده د الله یو نوم دی الرحمن الرحیم بل نوم دی صفت د رحمت د الله دپاره د الله دا خوښه ده چې په دې مخلوق کې دې دا صفت وي الله الکریم دی د الله دا خوښه ده چې مخلوق کې دې کرم وي دغشان الله الجواد او به دي سیزه خو ټول صفات نه ټول نومونه اوس الله متکبر دی خو الله دا نه خوښوي چې بنده کې دا صفت وي د الله نه خوښوي بلکې دغه بنده له الټه سزا ورکوي چې څوک په دې صفت د الله باندې لاس اچوي ځکه چې دا صفت صرف د الله دی تکبر د صرف د الله دی نو دا یو څو فایدې اهمې د دې صورت په ابتدا کې چې د الله د نومونو او صفاتو سره تعلق ساتي الحمدلله ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي فاطر السماوات والارض نوې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی فاطر کې دا معنی پرته نوې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې ورته موږ ولې وایو اول ځلې پیدا کړي او صرف الله هغه ذات دی چې د دې په پیدایش باندې قادر دی نو د دې نه مخکې الله چې د ځمکې او اسمانونه نو پیدا کړي یا پیدا کول د دغې نه مخکې د هېچا سره دا قدرت نه و په
په مخلوقاتو کې چې هغه دې پیدا کړي نشتي او نه به یي. نو اول پیر ځمکه اسمانونه رب العالمین پیدا کړي، ځکه ورته ویل کېږي بدیع السماوات والارض. بدیع یعنی ناشنا پیدا کوونکی. بدعت څه ته وایي؟ نوي کار ته وایي که نه په شریعت کې چې مخکې څه بنیاد او اصل نه، یعنی اول پیر دا کار وشي ناشنا. نو اول پیر رب العالمین دا ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي، بدیع السماوات والارض. نو دلته وایي چې فاطر السماوات والارض، ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي، نوی پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی. جاعل الملائکة رسلا، ګرځونکی د ملائکو دی استازي. رب العالمین د ملائکو نه استازي جوړ کړي، رسولان یې جوړ کړي. رسول څه ته وایي؟ پیغام رسول کې ته وایي، استازي ته. نو په ملائکو کې هم رسولان شتي او په انسانانو کې هم شتي. او دا خبر الله په سورة الحج کې بیان کړې ده چې دا د الله خوښه ده چې په ملائکو کې چاله ده شرف ورکوي او په انسانانو کې چاله ده شرف او عزت ورکوي، دا د الله خوښه ده. الله یصطفی، الله غوره کوي. بس په ملائکو کې بعض غوره کړي د دې پیغام در رسولو دپاره، او بیا په انسانانو کې غوره کړي دي د الله د پیغام رسولو دپاره. او الله چې څوک غوره کوي نو هغه بیا د نورو مخلوقاتو په شان نه، الله یې چاڼ کي چاڼ. نو رب العالمین آغا ذات تی، آغا رب دی چی گرزون کے دا ملائکو دی استازی رسولا. الملائکہ جمع دا ملک دا. ملائک دا دا اللہ یو ناشنا او عجیب مخلوق تی، او پا دوی باندی ایمان راوڑا سیدی دلته چا څه وویل؟ د ایمان رکن دی. د ایمان څو ارکان دي؟ شپږ. یو پکې ایمان په ملائکو باندې دی. ایمان په ملائکو باندې دی تذکره په قرآن کې هم شته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو هم دا ثابت دی. او حدیث د جبریل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بائی کسو ایمان سے تو ان تؤمن باللہ و ملائکتی. سورہ بقرہ کم دا خبر اللہ ذکر کرے ولیکن البر من آمن باللہ و ملائکتی. نو ایمان پا ملائکو باندی ساتل دا دا ایمان پا ارکانو کی یو رکن دے. دا دیس مخلوق دے چی اللہ دا نور نا پیدا کرے دے، او د دوی د زموږ په شان شهوت نشتی. د عورت شهوت شو یا که د خوراک څښاک شهوت شو، دا شهوتونه به دوی کې نشتی. او قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده چې دوی د الله نافرماني بالکل نه کوي، قطعا د الله نافرماني نه کوي. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. څه چې ورته الله وایي هغه کوي بس. او عجیبه دا چې یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په اسمان کې څلور ګوتې ځای خالی نشتی. هر ځای کې ملائک چې دی یا په سجده دي یا په رکوع دي یا بل عبادت کوي بل کوي. دا ملائک دا کم چې پیدا شوي دي او د الله بندګي کوي او د همیشه دپاره کوي، کله چې قیامت راشي نو دوی به الله ته وایي چې ما عبدناک حق عبادتک، یا الله څنګه چې ستا د عبادت حق و داسې موږ نه دی کړی. او موږ کې دا بعض خپل عبادت ته دومره خوشحاله یي، یعنې خوشحاله معنی ده چې ډېرې ګڼي.
لا غونته کې معمولي عبادت به وکړي او بیا به د هغوی تذکره او په زړه کې بار بار راځي او داسې عجب کې واقع شي. او دا لویه تبعي ده د انسان چې کله دا ووایي چې یعنې زه ښه یم او د پلاني نه خو ښه یم که نه، مونځ کوم او د پلاني نه خو ښه یم، درس ته کښېنم او د پلاني نه خو ښه یم، داسې کوم او دغه. که تاسو ته یاد یې بله زمونږ د روغ زړه والا انسان علامات ذکر کول یاد دي تاسو ته که نه؟ مونږ وایو هغه خپل عمل ته په کوم نظر ګوري؟ کمی په نظر ورته ګوري. روغ زړه والا مؤمن همیشه خپل عمل ته د تقصیر په نظر ګوري، مړه ما څه کړي، او چې کله دې دا وي چې ما څه کړي دي نور به وکړي. یعنې هسې مثال به دې درس والو، یو سړی وایي زه قرآن ته کښېنم 2 ګنټې، یو کس وایي زه 2.5 ګنټې، خو دا څه دي؟ دا څه ناسته ده قرآن ته؟ چې کله دی وایي دا څه ناسته ده قرآن ته، دی به اوس نور کوشش هم کوي، ځکه چې ده ته دغه معمولي ښکاري. نو دی کوشش کوي چې د 2 نه 2.5 کړي، د 2.5 نه 3 ګنټې کړي، د هغې نه هم زیات کړي، او هغې ته به په کم نظر ګوري. خو چې کوم یو ده وایي چې نه زه خو د ډېرو نه خو ښه یم که نه، پلاني نه ښه یم، د پلاني نه ښه یم، دومره وخت کښېناستم، بس ورو ورو یو ورځ به دې دام پرېږدي. دا درې زه لیکل در کوم ګورئ دې خبرې. کوم سړی چې خپل عمل ته په دې نظر ګوري چې ډېر مې وکړو او ډېر مې وکړو او ډېر مې وکړو او ډېر مې وکړو، یو ورځ دې دغه عمل د پرېږدي، ځکه چې ډېر یې وکړو ډېر یې وکړو، ځان ورته داسې دغه ښکاره شي چې یعنې زه څوک یم. سزا بیا د هغې دی چې دغه عمل ته بیا پاتې شي ورځ. وما ربک بظلام للعبید، الله چا سره ګوره ظلم نه کوي. چا نه چې د الله یو عبادت پاتې کېږي که نه، نو دې سړي کې لازم شي چلي، الله چا سره ظلم نه کوي. نو خبره مې څه پورې راواغسته چې دا ملائک دا خبره موږ دې پورې راغسته چې دا ملائک د الله دومره بندګي کوي او دوی به هم د قیامت په ورځ وایي چې یا الله د دې دومره بندګۍ باوجود به دوی وایي چې ما عبدناک حق عبادتک. نو زما او ستا باره کې دې څه خیال دی؟ ما ورته به څه وایو؟ دا داسې مخلوق دی چې الله سبحانه وتعالی زمونږ نه پټ کړی دی، زمونږ د نظر نه، مونږ ته نه ښکاري، او الله ولې د طاقت ورکړی دی چې دی په یو شکل کې راشي د خپل اصلي شکل نه علاوه او انسان ته ښکاره شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښکاره شوی دی، پخوانو امتونو کې هم ډېرو ته ښکاره شوی دی، ښکاره شوي دي ملایک چې واقعیت پکې راغلي دي. خو څنګه دی که اوس هغه واقعیت چې دی هغه بني اسرائیلو کې 3 کسان، کوم 3 کسان؟ نه دقه وبارک الله فیک، هغه ړون او برګي مرض والا او گنجې امتحان دپاره الله په ملایکو کې یو ملک را لېږلی و که نو د څه په شکل کې راغلی؟ د انسان په شکل کې راغلی. ښه په هغه گنجي پسې چې ورغی، په دویم پیر چې پسې ورغی، کله چې د مال غوښتو امتحان پرې راغی که نه، نو هم د هغه په شکل کې ورغی. په هغه ړون پسې چې ورغی نو هم د هغه په شکل کې ورغی، یعنې زه هم ړون یم او داسې، او په هغه برګي مرض والا پسې د هغه په شکل کې ورغی. مطلب دا چې الله ملایکو له دا طاقت ورکړی دی چې دوی په داسې شکلونو کې راشي، او په اصلي شکل کې هم لیدل کېږي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام یې 2 پیرې په خپل اصلي شکل کې لیدلی، 2 پیرې په اصلي شکل کې لیدلی.
بیا د کومو ملایکو چې موږ ته نومونه معلوم دي زموږ په هغوی باندې سره د نوم د تفصیله ایمان دی. د کومو ملایکو چې موږ ته کارونه معلوم دي چې هغوی دا کار کوي نو په هغوی باندې زموږ د دې کار د دې تفصیل سره ایمان دی. د کومو چې موږ ته نومونه نه دي معلوم او کارونه نه دي معلوم نو په هغوی باندې زموږ غونډ ایمان دی. مجمل غونډ ایمان څه ته وایي؟ یعنې یو کار زموږ د ایمان دی چې د هغوی یو کار او ډیوټي شتي خو موږ ته پته نه شتي خو زموږ په ایمان دی. نومونه یې شتي خو موږ ته یې نومونه نه دي معلوم خو زموږ په ایمان دی. لکه جبریل علیه السلام نو معروف دی، میکائیل، اسرافیل، مالک چې د جهنم چوکیدار دی. بعضو کمزور روایتونو کې راځي چې د جنت خزانچي چې دی هغه رضوان دی. دا اوس موږ ته نومونه رارسېدلي زموږ په دغه نومونو ایمان دی. دا فایده اسرائیل نوم دا په صحیح سند سره نه ثابت بلکې قرآن او حدیث کې ملک الموت ویلی شوي دي. یعنی په ملایکو کې هغه ملک چې مرګ والا دی د الله په حکم سره ساه اخلي د انسان نو دې نوم څه دی؟ ته ملک الموت وی. کله خبره کې و ملک الموت چې کله راشي دا اسرائیل نوم دا په اسرائیلي روایتو کې شته خو زمونږ په شریعت کې په صحیح سند سره نه ثابت. بیا دلته فایده یې ده کوي بله بعض خلک په دې اسرائیل علیه السلام چې دوی ته اسرائیل وایي او ما د هغوی په دغه ووایي ملک الموت پورې مذاق کوي. څنګه مذاق کوي؟ لکه اوس یو کس ول اچانک راووتو او دی وویرېدو یاره وایي ما وایي چې اسرائیل راغی. خیال هم دی که نه؟ یا داسې بدشکله څوک ویني یاره وایي سړی وایي چې اسرائیل راغی. او داسې نورې ډېرې قیسې دي چې دا پښتانه پکې دا قسمه خبرې استعمالوي دا الفاظ اسرائیل راغی ولې اسرائیل راغلی اوسو ولې اسرائیل دته ولاړ اوسو. د دې خبرو نه ځان لرې ساتل پکار دي. ملک الموت دا یو ملک دی چې الله مقرر کړی دی په دې ډیوټۍ باندې چې دی د خلکو نه ساه اخلي د الله په حکم سره نو په ده پورې مذاق به نه کوئ. ورې بله دا چې دی بعضو موږ لیدلي په دې انټرنیټ کې په بعضو صفحاتو کې او بعضو خلکو لیکلي کړي د ملک الموت باره کې نو یعنی یو تصویر یې وله جوړ کړی چې هغه د په ذهن کې دي شي نو یو بدشکله شی به جوړ کړی او د هغه به چې غټ غټ لاسونه یې اوږده اوږده او اوږدې اوږدې خپې به یې اوږده اوږده نوکونه د اسرائیل وی راغی. یعنی کوشش کوي چې دا تصویر د خلکو په ذهن کې کښېني چې اسرائیل داسې دی او د اسرائیل ټکی چې زه هم زه یعنی هغوی داسې خبره کوي اسرائیل راغی او دې نوم ته اسرائیل لیکلی او دا نور اسرائیل ثابت نه دی. نو ملک الموت دا د الله په ملایکو کې یو ملک دی چې د هغه کار دقه دی چې هغه د خلکو نه د الله په حکم سره ساه اخلي او د پورې مذاق نه کوي. ګورئ دا د مذاق خبرې نه دي. او هر هغه سړی چې په ملک الموت پورې مذاق کوي او اسرائیل کته او اسرائیل بره او اسرائیل کته او اسرائیل بره کوم وخت چې ملک الموت ته پسې راشي بیا ورته پته ولګي چې کله دغه ملک الموت راشي او ساه نه اخلي که نه نو بیا به تا ته پته ولګي چې څنګه دی او څنګه نه دی او دا کومې خبرې چې تا کولې دا برابر وي او که نه وي برابر. نو بیا د بعضو ډیوټیانې موږ ته معلومې دي. جبریل علیه السلام څه کار کوي؟ وحي راوړي. اسرافیل شپېلۍ به وایي یا په شپېلۍ کې به پوکې کوي او میکائیل باران راورول او د ځمکې نه شینوالی راخیجول. دا کارونه الله دوی ته ورکړي. دا اصل کې دا کار کوونکی څوک دی؟
الله دی خو دوی ته ډیوټیانې حواله کړي دي دوی ته ډیوټیانې حواله کړي دي لکه اوس قرآن کې الله بعض ځایونو کې وایي چې کله موږ یو سړی مړ کړو کله چې موږ یو سړی مړ کړو په بل ځای کې الله وایي چې قل یتوفاکم ملک الموت ملک الموت به تاسو نه ساه اخلي نو څنګه الله وایي چې ملک الموت به وایي موږ نو جواب دا دی چې اصل کار کوونکی الله دی ځکه وایي موږ دا کار کوو او هغه ته ډیوټي حواله کړې ده او هغه له هم د طاقت الله ورکړی کله وایي دی کوي مخلوقاتو کې داسې مثال والا ولله المثل الاعلى خو د خبرې د وضاحت لپاره چې یو سړی دی یو بلډینګ جوړوي یو بازار جوړوي مارکیټ جوړوي خو مالداره سړی دی او دا په سونو په زرګاو نوکران هغه بلډینګ کې کار کوي جوړي کړي به سبا له وایي دا بلډینګ چې ما جوړو نو ښه تکلیف ما تېر کړی نو ویل هغه به خپله جوړو اصل هغه و امر د هغه و خرچه د هغه وه طریقه هغه ورښولې وه نو که بیا داسې وي چې کله چې دې مزدورانو بلډینګ جوړو نو هغوی به کار کوو که نه دا ډیوټیانې چې الله دوی ته کومې حواله کړي دي نو دا د الله د طرف نه دي دې ملایکو ته او طاقت وله چا ورکړی الله ورکړی لکه اوس باران راورول دا د الله کار دی وینزل الغیث پرون سورت لقمان کې دا خبره تېره شوه د شان مرګ راوسته دا د الله کار دی خو بعض ملایک الله مقرر کړي دي چې د مور په خېټه کې ماشوم وي نو راشي د هغه رزق لیکي د هغه عمر لیکي د هغه عمل لیکي دی به بدبختي که خوشبخته به دا خبرې ټولې لیکي او دا خو الله ته معلومېږي دا خبرې چا ته معلومېږي الله ته ده ته خو نه معلوم نو ده ته چا وښوي ده ته الله وښوي نو په ملایکو باندې ایمان دا بعض مسلې وي د ملایکو یا د هغوی سره تعلق ساتي ګرځونکي د ملایکو دی استاذي أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع خاوندان د وزرو دودوا او دري دري او سلور سلور دا ملائک چی دی دوی د وزرو خاوندان دی یعنی وزری دی د بازو دود بدی د بازو دري دري دی او د بازو سلور سلور دی يزيد في الخلق ما يشاء زیاتی په پیدایش کې سچي وغواړي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی يزيد في الخلق ما يشاء یعنی الله د مخلوق په پیدایش کې زیادتم کولی شي څنګه چې الله وغواړي لکه د بعضو ملایکو وزرې د څلورو نه هم زیاتې دي لکه هلته یې ووایي که نه چې دوی د وزرو خاوندان دي دوه دوه درې درې څلور یزیدو فی الخلق ما یشاء کله به الله بعضو له ډېرې ورکړي لکه د جبریل علیه السلام په باره کې راځي د شپږ سوه وزرې دي او د بعضو ملایکو پکې وایي د دې نه هم زیاتې دي خبرې مقصد دا دی چې بس د الله مخلوق ته و چې الله پکې څه کوي کولی شي ګوره سبحان الله چې دا دومره لوی مخلوق الله پیدا کړی دی توحید طرف ته دعوت ته ګوره چې دا دومره لوی مخلوق الله پیدا کړی دی نو دغه الله د عبادت او د بندګۍ حقدار نه دی
نو دویم پکې دا خبره پرته ده چې دا ملائک مخلوق د الله شو نو بیا رد شو په هغه مشرکانو باندې چې دوی بندګي کوي. دریمه خبره پکې دننه دا راغله ګوره د الله په آیتونو کې چې سوچ کې ډېرې مسلې ترې راوځي بلکې زه دا وایم که چېرته موږ په دې یو صورت باندې د 30 رمضانه پورې خبره وکړو نو هم به ختمې نه شي. موږ یو کال دوره کړې وه ډېر مخکینۍ خبره ده 100 کاله مخکې ما په رمضان کې دوره کړې وه د سورت یوسف او په ټول رمضان کې ما صرف سورت یوسف ویلو ماسپښین نه بعد به هم کېناستو مازدیګر به هم کېناستو او په 29 رمضان باندې بیا موږ سورت یوسف اختتام ته رسولی او هم پکې ډېرې مسلې پاتې شوي وي. په یو میاشت کې ماسپښین نه بعد به کېناستو او بیا مازدیګر او صرف سورت یوسف هم وي. د الله په کلام کې چې سوچ کې او په تدبر سره ودي کې خو ډېر حکمتونه دي څوک یې ختمولی نه شي. اوس دې ځای کې وګوره توحید مسله یو بیان شوه چې دا دومره لوی مخلوق چې کوم خالق پیدا کوي هغه خالق د بندګۍ حقدار نه دی. نو دویمه مسله دا ده چې دا ملائک مخلوق شو نو بیا څنګه مشرکان دا مخلوق د خالق سره شریک کوي. نو دریمه مسله پکې بله والا بعضو مشرکینو به وایي ملائک د الله لوڼه دي ملائک د الله لوڼه دي والعیاذ بالله رد شو په هغوی باندې چې دا خو د الله مخلوق دي دا خو د الله بندګان دي دا خو الله استازي پیدا کړي دي پکې دوی ته خو الله ډیوټیانې اوله کړي دي دوی خو د الله د حکم نه بغیر خوځېدی هم نه شي. څنګه تاسو ظالمانو یو هم د الله دپاره بچی ثابت کو بیا هم هغه عظیم مخلوق ملائک هغوی نه هم جنکۍ جوړې کړي چې دا د الله لوڼه دي نو په هغو ټولو باندې رد دی. ان الله على كل شيء قدیر الله یقینا په هر شي باندې قادر دی. سبحان الله دا روان آیت ډېر د تسلی آیت دی چې الله چاله څه شی ورکوي نو څوک یې بندولی نه شي او چې الله یې بند کړي نو څوک یې ورکولی نه شي. یو سړی به وایي چې دې آیت پسې دا آیت څنګه راغی وخت به زموږ نه ډېر زیات ولګي یعنې موږ تاسو ته د یو آیت ښه تفصیلي ربطونه هم بیانولی شو د الله په توفیق سره. د الله خبرې ګورې بې ربطه نه دي ښه. اوس دلته یې دا وایي چې الله په هر څه باندې څه دی قادر دی. نو الله په هر څه باندې قادر دی چې چاله څه شی ورکوي نو څوک یې منع کولی نه شي او چې کوم شی منع کړي نو څوک یې ورکولی نه شي. نورې خبرې به کوم راتلی شي خو دا یوه شوه ما يفتح الله للناس من رحمة هغه څه چې راکولاو کړي الله خلکو ته څه رحمت یا هغه څه چې راکولاو کړي الله خلکو ته د رحمت نه فلا ممسك لها نو نشتی څوک بندونکی هغې لره وما یمسک او هغه چې الله یې بند کي فلا مرسل له من بعده نو نشته راکولاونکی هغې لره وروستو د بندولو د الله نه وهو العزيز الحكيم او هغه زورور حکمت والده. سبحان الله زم که دا آیت موږ په پوره توجه سره واورېدو که نه او سوچ هم پکې وکړو ټول غمونه به ختم شي. غمونه به څنګه ختم شي قاري صاحب؟ په څه طریقې سره؟
بس زړه مطمئن شو زړه به دې مطمئن شي چا نه به ګیره نه کوې په دې باب کې او نه به په چا باندې ملامتیا کوې لکه زموږ په دې پښتنو کې دا خبره ډېره زیاته صحیح ده سړی احتیاط کوي خو لکه کله د یېرې درجې ته خبره واوړي دا چاته مه ښایه دا مه ښایه دا مه ښایه هر ځای کې دروغ وایو ته کار څنګه دی بس یاره بس کله وي یو کله وي نه یو او هر ځای کې دا دروغ دې دپاره وایي چې یاره بس څوک نقصان رانه کړي څوک دا رانه کړي او که چېرته څه نقصان ورته ورسېږي بس جدا یو هغه وایي هغه پلانی نه دا یې هغه نه چې دا آیت درته یاد و د په ایمان او د زړه په غوږونو دې واورېدو که نه بیا به نه څوک ملامته کې او نه به په دې باب کې د چا نه یېره کې واضحه خبره ده ما یفتح الله للناس من رحمه هغه څه چې راکولاو کړي الله خلکو ته د خپل رحمت نه فلا ممسک لها څوک یې نیوی نه شي هېڅ څوک بندونکی د هغې به یې نشته مضبوط یقین ساته چې الله تعالی څه درکوي که نه هېڅ څوک یې نشي بندولی وما یمسک او هغه څه چې الله یې ونیسي فلا مرسل له من بعده نو نشتې راکولاونکی یا ورکوونکی د هغې وروستو د بندولو د الله نه یاده که دا خبره او دا ګورې په تقدیر باندې ایمان پای کې دا خبره دنه داخله ده سبحان الله هغه حدیث څومره خوږ حدیث دی موږ څو څو پیرې بیان کړی دی واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس ته نصیحتونه کول یې ورته دا کړی وی دا خبره یاده ساته یې ورته دا کړی وی دا خبره یاده ساته چې کوم شی تا ته در ورسېدو دا تا نه اوړېدونه او کوم شی چې تا نه واوړېدو دا تا ته در رسېدونه بس خبره ختمه شوه زړه به نه خوري لکه بعض خلک دا چې زړه خوري دوی دې مسلو نه دي خبر تقدیر باندې ایمان کې کمزوري دي یاره پلاني دومره غټه بنګله او دا دومره مال او دا دومره بچي او دا څنګه اوس داسې خبره ده دا څنګه هغه ته چې دغه څه میلاو شوي ده تا ته نه میلاوېدو ده د هغه وو هغه ته به لازم ورسېدو او چې تا ته کوم شی در ورسېدو بل ته نه رسېدو که هغه نعمت دی او که هغه مصیبت دی لکه بس څه وایي خصوصا دا ښځې د جهل دا خبرې چې څوک مړ یا الله وایي د ده په ځای د هغه پلانی بوډا ولې نه مړ کوو دا چغې به وایي او خاص هم وایي بوډا پیغمبر وایي چې تا ته یو شی در ورسوي د تا نه اوړېدنه دا هغه بوډا ته سره رسېدونه دا مصیبت دا مرګ هغه بوډا ته رسېدونه دا د ده لپاره لیکلی شی نو ښه مطمئن اوسه دا آیت زه دې ملګرو ته دا ویل غواړم ټولو ته او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چې ویني چې دا آیت دا صورت او د دې آیت ته نمبر دا ځان سره نوټ کړئ وخت په وخت دا آیت ګورئ نو زړه به دې مطمئن کیږي او خبره به راتازه کیږي وخت په وخت دا آیت چې تاسو کوله وایي ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده څه چې الله درکړي نو یو خو پکې فایده در ووته چې د الله شکر به ادا کړې ځکه چې پته درته ولګېده چې دا څه چې دي دا د چا له طرف نه وي د الله طرف نه وي او په هر حال کې شکر او صبر که نعمت دی نو شکر او که مصیبت دی نو صبر ځکه چې دواړه د الله طرف نه دي او کوم شی چې د سره نشتي زړه به پرې نه خوري ځکه چې وما یمسک فلا مرسل له من بعده لکه یو سړی دی الله وله بچي نه ورکوي یو سړی دی مال یې نه پراخه کېږي رزق یې نه پراخه کېږي رزق په مسله کې به تنګسیا ده ښه مطمئن به ژوند تېروي که چېرته په دې خبره یې ځان پوه کړو
چې دا څه چې د الله د طرف نه دي او د الله د طرف نه چې صحیح په هغې کې خیر یې همیشه د الله په کار کې همیشه څه دی خیر هم په نسبت د انسان شر کېدی شي خو په نسبت د الله په کارونو کې ټول څه دی خیر دی ابروز ما په دې باندې خبره کړې خو په نسبت د الله ټول خیر او خیر دی کېدی شي په نسبت د انسان چې دی کار هغه ته ظاهره کې شر ښکاري لکه یو سړی د هغه سره موټر دی په هغې اور ولګېد او ختم شو دا مصیبت دی شر دی که خیر دی په نسبت د انسان شر دی خو په نسبت د الله دا خیر دی ده ته بل څه مصیبت رسېدو دی د لاسه بلې څه مسله ورته جوړېده چې د هغې نه اوس موږ خبر نه یو یا دی د دې د لاسه په حرامو کې واقع کېدو خو څه نه څه خبره راتلو واله وه چې هغه ښه نه وه د هغې د بندولو دپاره او د هغې د نه واقع کېدو دپاره الله دا کار وکړو دا اوس خیر دی خو د انسان پرې نه دی پوه او دغه شان بیا نورې خبرې پکې به راتلی شي وهو العزیز الحکیم او هغه الله زورور او حکمتونو واله دی الله اکبر دا خبره ما مخکې م کړې ده او بیا م کوم هر آیت کې چې د الله نوم راځي که نه نو هسې نه راځي الله ګوره دا خبرې داسې نه دي کړي چې بس وی هر ځکې هر آیت کې چې د الله یو نوم راځي که نه د هغې به څه حکمت یې ولې دا نوم دلته راوړی په سورة المائده کې په سورة المائده کې الله سبحانه وتعالی د غل او د غل انسان د غل سړي او هغه ښځې چې غلا کوي د هغوی تذکره کړې ده والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم او الله سده زور ورده وحكمتنا والده نو سبحان الله چې څوک پوهی په عربی باندې او د الله په کلام باندې او سنه څه وخت یې ورسره تېر کړی نو یو واقعه داسې رانقل کېږي په کتابونو کې چې پخوا وخت کې یو امام تلاوت کو همدغه آیتونه کې لګیا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم خطا شو د عزیز حکیم په ځای څه ووایي غفور رحیم نو شاته یو بانډچي ولاړو هغه وایي نه دا د الله کلام نشي کېدی هغه ته ګوره قرآن یاد هم نه و قرآن ورته یاد نه و خو دا د الله کلام نشي کېدی ځکه چې دې ځای کې دا والله غفور رحیم مناسب نه دی الله وی د غل سړي نه او د غلې ښځې نه څه ووایي لاسونه والله غفور رحیم والله بخونکی مهربان دی دا ویلو ته مناسب نه هغه امام بیا قرآن ته رجوع کړي چې کولاو کوي که والله عزیز حکیم او بس صحیح شو که الله زورور دی او حکمتونو والی دی دا اوس دې سره مناسب ده الله زورور دی چې وی چې د غل نه به لاس پرې کېږي نو پرې کېږي به خولی پرې کېږي نو الله حکیم دی په دې کې حکمتونه دي لوی سبحان الله هغه بانډچي هغه بدو هغه عربي په دې خبره دا نشي کېدی چې الله په کلام کې داسې راشي دا وی دلته مناسب نه دي الله بخونکی مهربانه نو دلته خو هغه نه لاس پرې شو بیا څنګه ورته دا چې الله بخونکی مهربانه و دې ځکه الله وایي څه چې زه ورکړم نو څوک یې بندولی نه شي او کوم شی چې زه بند کړم نو څوک یې ورکولی نه شي او وایي زه زورور یم زه حکمتونه والی یم دا هسې نه دي ویلي
ولې دا دوه نومونه دلته وایي زه زورور یم معنی دا ده چې څوک رانه تپوس نشي کولی چې ولې دې د فلاني له دا شی ورکو او ولې دې د فلاني نه بند کو دا تپوس څوک د الله نه نشي کولی نو بیا بل ورسره ذکر شوی الحکیم حکمتونه والا نو وایي چاله چې مې ورکو په دې کې مې هم حکمتونه دي او د چا نه چې مې بند کو په دې کې هم حکمتونه دي د الله هر نوم چې راځي په قرآن کې هسې نه راځي بل په دې به دې مې زړه مطمئن شي چې الله په هر کار کې حکمت دی تعالی چې څه درکړي دي په دې کې هم د الله حکمت دی او چې نه یې درکړي په دې کې هم د الله حکمت دی ښه مطمئن ژوند تېروه ښه ښکلی ژوند تېروه د هغې نه بعد الله وایي یا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم اے خلقو یاد کئی نعمتنا دا اللہ پتا سباندی یا ایوہ الناس دی صورت کی دری زینو کی دقشان اعلان شو یا ایوہ الناس خبر از ماتا صدا خبر ذکر کرده صورت لقمان پاولا کی مکی و مدنی صورتونی کی ما یو سو فرقون ذکر کردو یو سو مکی کی عام خطاب او مدنی کی اکثر یا ایو الذین آمنو دا صورت وسو گورا مکی دی نو یا ایوہ الناس اے خلقو یاد کئی نعمتنا دا اللہ پتاسو باندی علیکم اللہ طول انسانو تا بدی آیت کی دا حکم کردے چی دوی تا اللہ کم نعمتنا ورکڑی دی آگه دی رایات کی او دا غی شکر دی ادا کی او چې شکر ادا کړي نو دا نعمتونه به باقي پاتې شي نور نعمتونه به هم الله راکولاو کړي بله دا چې د توحید مسلې ته اشاره چې دا نعمتونه صرف د الله د طرف نه دي هغه د دې نعمتونو ورکوونکی دی نو بیا څه پکار دی نه زم توحید طرف ته اشاره بیا بندگی صرف د هغه پکار دی چې دا څه چې دي د تعالی هغه الله درکړي لکه اوس یو سړی د بوت ته پروت دی او ته پسې ورغلې ته ورته وایي چې دې بوت تعالی څه درکړي ته وښایه ځه دی به غلی پاتې شي هېڅ هم نه شي کولی وایي وګوره نو الله دا درکړي دا درکړي دا درکړي دا درکړي دا درکړي دا دومره نعمتونه چې چا درکړي دي د هغه بندګي دې پرېښودې ده او دې مخلوق ته پروت دی چې هغه تعالی هېڅ فایده نه ده درکړې بلکې نقصان دله درکولی شي سورت الحج کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې نقصان یې د فایدې نه نږدې ده زیات يدعو لمن ضره اقرب من نفعه نقصان یې د فایدې نه زیات نږدې نو موږ خو دا وایو چې دوی نه فایده ورکولی شي او نه نقصان ورکولی شي نو څنګه الله په سوره حج کوي چې نقصان یې نږدې دی جهنم ته خو به لاړ شي که دا نقصان خو ته میلاو شو یو سړی د غیر الله بندګي کوي چې ماله فایده پرېږده الله وایي نقصان به ته پکې دا میلاو شي چې دنیا او آخرت به دې تباه و برباد شي نو دی کم دیتا اشاره دی چرا دومره نعمتونه الله درکوي نو سوی الله ګوره هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ایشتسوک خالق سوا دلنا چی رزق درکی د اسمان او د ځمکې څنګه ناشنا سوال دی شتی څوک خالق د الله نه علاوه چې هغه تاسو د رزق درکوي د اسمان او د ځمکې نه نشتی چې نشتی لا اله الا هو نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه لا اله الا هو لا اله دا ترجمه بنه کی چی نشتی معبود سوا دا اللہ نا
ځکه چې معبودان خو خلکو جوړ کړي دي که نه معبود چاته چې بندګي کي که اوس څوک وایي چې د الله نه علاوه بل معبود نشته دا خبره غلطه ده شتي خلکو جوړ کړي نو ته به داسې وایي چې نشتي معبود په حق باندې یعنی خلکو خو جوړ کړي دي خو هغه په باطله دي یا نشتي حقدار د بندګۍ هغه خلکو خو جوړ کړي خو هغه حقدار نه د بندګۍ حقدار د بندګۍ الله دی نو نشتی حقدار د بندگی سوا دا غنه فأنا تؤفکون نو څنګه ګرځولی کیږئ د حقنا د دې دومره واضحه خبرو باوجود او د دې واضحه دلایلو باوجود بیا هم تاسو د حق نه اوړئ دا څنګه تعجب دی په دې خلکو باندې تعجب دی چې واضح دلایل واضح خبرې بینات ښکاره خبرې دا دې پرېږدي په ګډوډو دې سر شي فانا تؤفکون نو څنګه به تاسو د حق نه واوړېدئ یا حق نه واوړولی شوئ اوس تسلي پیغمبر ته یو سړی به وایي چې एकदम پیغمبر ته تسلی ولی وجدا دا کومه خبره چې الله وکړه چې ای خلکو نعمتونه د الله را یاد کړئ دا خبره به اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې رسي که نه به رسي رسي به د دعوت په مخکې کوي او دا تپوس به هم کوي د دې خلکو نه چې آیا د الله نه علاوه څوک شتي چې تاسو له څه درکړي یې نعمت د اسمان نه د ځمکې نه نو چې کله پیغمبر دا دعوت کی د هغه سره به مقابله کی خلک به ورته دروغجن وي نو الله تسلي ورکوي وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك او که دروغجن وګڼي دوی ته نو یقینا دروغجن ګڼلی شوي دي رسولان مخکې ستا نه ته ساولنی پیغمبر نه چې تا ته دروغجن ویلی کېږي بلکې ستا نه مخکې پیغمبرانو ته هم څه ویلی شوي دي دروغجن ورته ویلی شوي دي نو پیغمبر صبر په دې کې اوس تسلي پرته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره چې پیغمبر ته صبر کوه وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله ته ورګرځولی کېږي کارونه ای پیغمبره ته صرف د خپل دعوت غم کوه که دوی تا ته دروغجن وایي تا پورې خاندي تا پورې ټوغې کوي نو مخکیني پیغمبرانو سره هم دقې شان شوي دي او ټولې خبرې او ټول کارونه الله ته ورګرځي د قیامت پر ورځ به دې هر څه پته ولګي هر څه الله ته ورګرځي نو چې هر څه الله ته ورګرځي نو بیا ښه مطمئن اوسه بلکل مطمئن اوسه د هر څه حساب به کېږي زره زره حساب به د رب العالمین په دربار کې کېږي او هغه ظلم نه کوي د چا سره بلکې دې کې تسلي ده د هر داعي دپاره چې څوک هم د حق دعوت کوي او خلک یې تنګوي او د هغه دعوت کې ورته رکاوټونه جوړوي نو هغه دې صبر کوي دې اولنی کس نه چې را سره دا کي پیغمبرانو سره شوي دي نو چې پیغمبرانو سره شوي دي نو ما ورته به څوک هیڅ نه وي د هغوی په مخ کې اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی بندگانو ته د دې خبرې خبر ورکوي حاصل د دې روان ایتونو دا دی چې د انسانانو دوباره ژوندي کېدل حساب کتاب جزا او سزا جنت او جهنم دا ټولې خبرې حقي خبرې دي دا هر څه راتلونکي دي نو په دې وجه داسې نه چې تاسو د دنیا په دې ژوند باندې او د هغې په دې عیش و عشرت باندې داسې نه تاسو په دې باندې دوکه شئ او د آخرت د کامیابۍ نه غافله شئ او د آخرت دپاره د محنت نه غافله شئ نه
محنت به کوئ کوشش به کوئ او نه به دوکه کېږئ په دنیا باندې ځکه چې د هر څه راتلونکي دي بیا لوی دوکه کوونکی څوک دی چې انسان له دوکه ورکوي هغه شیطان دی نو بیا پکې د شیطان تذکره هم شوې ده چې دی ګورې ستاسو دشمن دی او ښه په مضبوطه دشمنۍ کې ونیسئ دشمني ومنئ دشمني وګڼئ او دشمني ورسره وکئ ډېر روان ایتونو کې دا دي نو الله وایي یا ایها الناس اے خلکو دا اوس دویم خطاب دی ها اے خلکو ان وعد الله حق یقینا وعد د الله حق ده د الله وعده حق وعده ده کومه وعده د قیامت چې قیامت پر راځي حساب کتاب به بیا الله ته ودرېده دي جزا او سزا جنت او جهنم څه چې الله ویلي د هر څه حق دی وراتلونکي دي ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا نو دوکه دې نه کړي تاسو ژوند دنیوي ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکه دې درنه کړي تاسو لره په الله باندې دوکه درکوونکی شی څه شی هم دوکه نه کړي د الله نه ګورې د دین یو فایده دا راووته چې لویه خبره چې انسان په هغې سره دوکه کېږي هغه د دنیا هم ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا د دنیوي ژوند چې دی د دې سره انسان دوکه کېږي چې کله پکې ورننوځي پرون موږ مازدیګر خبرې کړې وې څه باره کې تباهۍ ته انسان راکاږي په دنیا کې مقابلې او حرص ته ډېروالي او دا قسمه خبرې انسان په دوکه کې وراچوي د الله نه دوکه شي د آخرت نه واوړي هر شی لاړ شي ختم شي نو ځکه دې کې الله وایي فلا تغرنكم الحياة الدنيا نو دوکه دې نه کړي تاسو ژوند دنیوي ولا يغرنكم بالله الغرور عامه خبره ده او دوکه در نه کړي تاسو لره په الله باندې دوکه درکوونکی شي که هر شی دی هر هغه شی چې تا د الله نه اړوي نو دې آیت کې دا حکم دی چې د هغې نه ځان لرې ساته هر شی چې د الله نه اړوي هر شی چې ستا په عبادت کې کمزورتیا راولي هر شی چې ستا بندگی کوم بندگی چې ته د الله کې هغه کمزوري کوي د هغې نه ځان لرې ساته دا په دې آیت کې د نصیحت پروت دی ګورې که هغه په دنیا کې هر شی دنیا خو عامه ده په دنیا کې چې هر شی دننه راځي که موبایل ته خبر شوي چې دا موبایل ستا ایمان کمزوری کوي او د ډېرو ایمانونه کمزوري کړي نه دي چې تباه کړي دي وله نو بیا تې ځان په څنګ که بعضو کسانو سره ته کینی د هغې د لاسه په ایمان کې د کمزورتیا راځي دې کسانو نه ډډه وکړه دغه شان بازارونو ته تله بهر ته تګ یا بل څه داسې ځي ته تګ چې هلته ته ته پته لګي چې دې سره زما ایمان کمزوری کېږي دې نه ځان لرې ساته یو ځي کې مزدوري او کار کول د هغې سره ایمان کمزوری کېږي د هغې نه ځان لرې ساته دې هر څه نه به ځان لرې ساتي چېرته دوکه کې دې وانهچوي چېرته ایمان دې لا خراب نه کړي ځکه زما او تا سره چې قیمتي څه دي هغه د ایمان دی د دې نه ګوره اخوا موږ سره بل قیمتي څه نشته ګوره دکه موږ سره دی ایمان دکه ایمان قبر ته وړه غواړي دا ایمان سلامت قبر ته وړه غواړي نو په دې باندې به ډېر اټیکونه کېږي په دې به ډېرې حملې کېږي
چې ستا د ایمان کمزوری شي او خراب شي، خو ما او تا به کوشش کوو او د الله نه به دعاګانې غواړو او محنت به کوو چې زموږ د ایمان ګډوډ نه شي. ځکه د سلف صالحینو سره او د دین د مشرانو سره به د آخرې خاتمې غم. زمونږ خو د بعضو نه که تپوس وکړي چې آخره خاتمه وي دا اوس ورې کافر درته ښکاره بس. بعض ووایي چې یو سړی مسلمان پیدا شي نو ولې دی به څه مړ کېږي، خو مسلمان به وایي مړ کېږي که نه. بعض داسې ووایي مؤمن به د الله نه یېرېږي هر وخت او د دې خبرې نه به یېرېږي چې آخره خاتمه به زما څنګه وي، د دې سوچ به کوي ځکه د آخرې خاتمې هېڅ پته نه لګي په څه طریقه به د یو انسان خاتمه کېږي، په څه طریقه به زموږ ملاقات د الله سره کېږي چې هغه به یو سړی په ګناه کې کیدای شي اخته وي، کیدای شي په عبادت کې، کیدای شي اکسیډنټ وشي، کیدای شي څوک یې مړ کړي، کیدای شي. نو الله دې رحم وکړي، ډېره د سوچ خبره ده موږ ته پرته ده چې په څه حال کې به الله ته مخامخ کېږو. دا سوچ خبره ده. شیطان انسان له دوکې ورکوي ډېرې، نو شیطان تذکره به کوم الله وکړه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقینا شیطان ستاسو دشمن دی نو ونیسئ هغه لره دشمن. یقینا شیطان ستاسو دشمن دی، صرف په دې الله خبره ونه دروله وی دشمنی ونیسئ. دې څه فایده؟ فایده دې دا ده چې ډېر خلک په خوله باندې دا وایي چې شیطان زمونږ دشمن دی، خو دشمنی نیسي نه. نیسي نه معنی څه ده؟ یعنی دشمنی ورسره نه کوي، بلکې الټه چې دا شیطان ورته څه وایي هغه مني. د شیطان مني او د رحمان نه مني، او په خوله یې دا دي چې شیطان زمونږ څه دی؟ دشمن دی. نو الله وایي چې دشمن هم دی نو بیا خو په دشمني ونیسئ که نه، دشمني ونیسئ، دشمني وګڼئ، ځان ویښ کړئ، دشمني ورسره وکړئ. دا معنی دی انما يدعو حزبه، یقینا دغه شیطان را بلی خپله ډله لیکونو من اصحاب السعیر، چې شي دوی د اور والو نه. د شیطان دا کوشش دی د خپل ملګري را بلی، د خپله ډله را بلی. حزب الشیطان دې تذکره په سورة المجادله کې هم شوي دی، یا المجادله. یو حزب الشیطان دی، بل حزب الله دی، حزب الرحمن. دا ډله د شیطان یو ده او ډله د رحمان بله ده. ډله د رحمان چې د الله په بندګۍ کې ځان خاورې کړي، د رحمان په بندګۍ کې هر څه قربان کړي، او ډله د شیطان په راضي کولو کې اخته وي لګیا دي والعیاذ بالله، او رحمان یې ناراضه کړی دی. نو دا شیطان د خپله ډله رابلي د دې دپاره چې دوی د اور والو نه شي. وجه دا ده چې د شیطان ته په خپله پته دی زه چېرته ځم، زه خو به اور ته ځم، ته خو ویلی شوي. نو دی نور خلک هم د ځان سره اور ته بوځي. او په سورة ابراهیم کې بیا د دې خبرې تذکره ده وقال الشیطان لما قضی الامر، او کله چې فیصله وشي چې جهنمیان به جهنم ته ځي، جنتیان به جنت ته ځي، او دوی لاړ شي جنتی جنت ته لاړ، جهنمي جهنم ته، نو بیا به د دوی د دې جهنمیانو هغه مشر بابا شیطان بیا قصه شروع کړي ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. الله تاسو سره رښتیني لوزونه کړو خو تاسو نه دي منلي، ما د سره د دروغو لوزونه کړو، هغه لوزونه نن دا د ماتومه هر څه دروغ. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما خو په تاسو باندې څه زور زبردستي هم نه ده کړې، صرف مې تاسو له معمولي دعوت تر کړې، تاسو خبره منلې. شیطان چاته پړي خو نه دی اچولی، دا د الله رحمت دی چې د شیطان ګورې زمونږ باندې په موږ زور نه رسي. ګورې صرف وسوسې دي. نو چې یو سړی دومره بیمانه شي چې دغه وسوسو پسې روان شي، نو بیا خو دې صرف خپل ځان ملامته کوي.
او شیطان به ورته ووایي چې ما خو چا سره زور زبردستي نه وکړې وما کان لي علیکم من سلطان فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما مه ملامته کوي هغوی به ورته وایي تا دا وي تا دا وي ما مه ملامته کوي ځان ملامته کوي ځان ملامته کوي ولې د الله نه منله ولې د رحمان خبره نه منله ولې به هغه رښتینې وعدې او لوزونه نه منل او روان شوي زما هغه د دروغو امیدونو پسې د دروغو په لوزونو پسې روان شوي نو شیطان خو دا غواړي چې زیات نه زیات خلک چېرته لاړ شي جهنم ته لاړ شي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله تاسو سره لوز کوي او امیدونه ستاسو پیدا کوي هغه خپل مغفرت کوي چې الله ستاسو د ګناهونو وبخښي او تاسو ته مغفرت نصیب کړي والله يدعو الى الجنه او الله بلنه ورکوي دعوت ورکوي د څه طرف ته د جنت طرف ته نو دا فرق دی د په حزب الرحمن کې او په حزب الشیطان کې الله دې موږ په حزب الرحمن کې راولي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د شیطان د ډلې نه لرې ساتي انجام ګوره د دې خلکو کوم چې د شیطان منلي ده د هغوی انجام هم واوره ځکه چې د شیطان تذکره وشوه او کوم چې دوکه شوي دي په دنیا باندې د هغوی انجام واوره او انجام د مؤمنانو هم واوره کوم چې په دنیا نه دي دوکه شوي او شیطان یې دشمن نیولی دی او د هغه نه یې ځان لرې ساتلی دی انجام د هغوی هم واوره الذين كفروا لهم عذاب شديد هغه کسان چې کفر یې کړی دوی لره عذاب سخت دی دا حزب الشیطان دی والذين آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک مخکې دا مسله تېره شوه عملونه یې کړي دي نیک معنی دا چې د پیغمبر په طریقه لهم مغفرة وأجر كبير دوی لره بخانه ده او اجر دی لوی الله دې موږ ته نصیب کړي نو دا هغه دي چې د شیطان په چال کې او د شیطان په جال کې نه دي راغلي دا خلک دي دوی لپاره بخانې دي دوی لپاره لوی اجرونه دي اوس الله وایي چې یو سړی په بد عمل کې انختی ګناهونه کوي او بد اعمال کوي او دا بد اعمال ورته ښایسته شوي بد اعمال ورته ښایسته شوي دی نشي کېدی د هغه چا په شان چې هغه نیک عمل او الله ورته هدایت کړی هېڅ چېرته نشي کېدی نو څه وایي الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا آیا پس هغه څوک چې ښایسته کړی شوی دی هغه ته بد عمل د هغه نو ویني هغې لره ښایسته یو سړی دی چې ګمراهي ورته ښایسته شوې ده ګناه ورته ښایسته شوې ده او الله ګمراه کړی او په دغه ګمراهۍ کې اختی معنی دا شوه چې آیا دی برابر کیدی شي د هغه چا سره چې الله ورته هدایت کړی نشي برابر کیدی لکه مخکې د جنتیانو جهنمیانو تذکره ده د کافرانو مؤمنانو اوس دلته الله وایي چې دا کافران او مؤمنان ګوره یو شان نه دي په دوی کې فرق دی او لوی فرق دی قرآن کریم کې ځای په ځای دا خبره بیان شوې ده چې کیدی نشي چې مؤمن او منافق دی یو شان شي کافر او مسلمان دی یو شان شي نیک عمل او بد عمل دی یو شان شي دا کیدی نشي چې دوی دی یو شان دي چې الله یې ګمراه کړي او چې الله وله هدایت ورکړي په دوی کې لوی فرق دی نو څوک چې د هدایت او ګمراهۍ ټول د الله په لاس کې ده فإن الله يضل من يشاء نو یقینا الله ګمراه کوي چا لره چې وغواړي
ويهدي من يشاء او هدایت کوي چاته چې وغواړي د الله په لاس کې دا خبرې او نورو ایتونه دا خبره ثابته ده چې الله یې ګمراه کړي نو څوک ورته هدایت نشي ورکولی او چې الله ورته هدایت ورکړي نو څوک یې بیا نشي ګمراه کولی فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو لاړه دې نشي سا ستا په دوی پسې د وجې د افسوسونو نه بیا تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تسلی پرته ده چې دا ګمراهي او دا هدایت ته چا په لاس کې د الله په لاس کې دا خبر بیان شو نو ای پیغمبر ته دومره غمونه مه کوه دا خو به ستا سوځي په دې خبره باندې چې ولې پلاني ایمان رانه وړو ولې دې پلاني زما خبره ونه منله الله وایي دا هر څه زما په لاس کې دي چاته زه هدایت ورکومه چاته یې نه ورکومه دا د الله خوښه ده پیغمبر ته غم مه کوه ته ځان په دې خبرو مه خفه کوه ځان په دې خبرو مه غمجنه کوه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات داسې خو به دا سوځي ستا د افسوسونو د لاسه داسې مه کوه تسلي ده إن الله عليم بما يصنعون یقینا الله پوهه دی په هغه کارونو چې دوی کوي یعنی پیغمبر ته خفه کېږه مه دا دوی چې څه کوي او ته پرې غمجنه کېږي که نه د دې هر څه الله وایي ما ته پته شته زه به ورسره حساب کوم په دنیا کې ورسره م حساب کولی شم په آخرت کې ورسره م کولی شم خو ته ځان مه غمجنه کوه اوس په دې روان آیت کې به الله سبحانه وتعالی دلیل په دې خبره بیانوي چې الله قادر دی په دې باندې چې د انسانان دوباره راپاسي نږدې دې څه خبره تېره شوه چې رب ورته ورسره پیدا شي نږدې دې څه خبره تېره شوه چې قیامت به راځي ان وعد الله حق ای خلکو وعده د الله حق وعده ده قیامت به راځي آخرت به راځي نو مشرکانو کې خو داسې وو چې هغه د آخرت نه منکر وو ښه دا واده د الله رښتینې واده ده الله وایي دلایل پرې واوره که نه الله وایي واوره زه په دې خبره مکمل قدرت لرم چې د انسانان به دویم پیر راپاسم دا الله ته څه ګرانه نه ده نو ځکه دلیل د هغې راوړي دلیل څه دی چې وګوره دا ځمکه چې وچه ځمکه ده او په باران سره راژوندی شي نو دغه شان کوم رب چې دا مړه ځمکه راژوندی کړه هغه رب په دې قادر دی چې د انسانان بیا راژوندي کړي والله الذي أرسل الرياح او خاص الله غزات ته چې رالیږي هواګانې فتثير سحابا نو پورته کوي وریځې فسقناه إلى بلد ميت نو بوزو منګ هغه وریځې یو ښار وچ ته فأحيينا به الأرض بعد موتها نو راژوندی کو په هغې سره ځمکه وروستو د وچوالي نه یا وروستو د وچوالي د هغې نه كذلك النشور دا شان به دوباره پیدای شي ستاسو دا دلیل دی که نه ځمکه وچې یو شین بوټی پرې هم نه ښکاري الله په دې باندې سیلۍ راولي او سیلۍ به دا وریځې وچلوي او
دا وریځې ډکې شي او درنې شي او باران راووري نو بیا په ځمکه کې حرکت پیدا شي او ذمہدار راشي په دې کې تخم واچي یو څو ورځې وروسته تازه بوټي راوځي نو دقه شان د انسان دی چې کله دی د خپل ژوند ختم کی او مړ شي او خلک یې خاورو کې ښخ کي الله سبحانه وتعالی به د ځمکې نه دې سره وباسي لکه څنګه چې دا بوټي راوځي کوم رب چې قادر دی چې مړه ځمکه را ژوندی کړي په دې نه قادر چې مړ انسان را ژوندی کړي او تعجب دی د مشرکانو په عقل باندې چې دا خبره به منله چې موږ اول پیر چا پیدا کړي الله پیدا کړي دا خبره به منله او الله پیدا کړي او په دې خبره کې به جګړه کوو چې به دویم پیر به موږ څنګه راپاسي الله وی افعینا بالخلق الاول ولې په دې اول پیر پیدایش کولو سره زه ستړی شوی یم لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس الله وی دوی دا مني چې د ځمکې او اسمانونه ما پیدا کړي نو د ځمکې او د اسمان د پیدایش خو د دې نه غټه خبره ده چې زه به دویم پیر د انسان راپاسم څه عجیبه عقل دا وی او جی اول پیر الله پیدا کړو خدویم پیر به همدغه الله بیا راپاسي نه وي دا نه منو دا اوس عجیبه خبره نو دې ځکه الله په بعث بعد الموت باندې په دویم پیر راپاسېدو باندې دلیل بیان کو کذلک النشور او دقه شان به ستاسو بیا راپاسېدی په دویم پیر پیدایشي او په دویم پیر به الله ته ودرېدی اوس الله سبحانه وتعالی دا خبر بیانی چې عزت او ټول عزت دا خاص د الله په اختیار کې دی نو که څوک عزت غواړي لکه مشرکانو به دا خبره کوله دې کې د نه اوس دا خبره پرته ما تاسو چې دې خبرو کې سوچ پکار دی نه چې اخلاص ته پکې نه کنه او د غټ سر خاون نه دماغ د سره نه نو په قرآن ګورې نه شي پوه دی یو اسې رسمي کېناسته دي موږ به چې سبقونه کله وي او موږ خو همیشه دپاره د دین طالبان یو د مرګه پورې به دین زده کوو او کوم ورځو کې چې موږ سبقونه وي جامعه کې او د هغې نه مخکې نو ډېر به موږ سره په درسونه کې ناست وو اوس دقه شان به داسې ناست وو اکثر به ورته دا پته هم نه وه چې دا شیخ کوم ځای کې لګیا دی کوم آیت کې دی کوم خو ناست به و داسې هېڅ فایده به یې وانخسته بعض هغه وو چې هغه به فایده یې واخیسته او رب العالمین د هغوی نه بیا کار واخیستو ډېر په سوونو نه په زرګاو نه په لکونو طلبة العلم که هغه طالبان دي او که هغه طالبات دي دا کال په کال فارغه کېږي او بیا هم مشهور علما یو سوی بیا هم کار ول علما یو سوی دا ټول ګوره نه مخکې نه ځي ځکه چې ټولو نیتونه یو شان نه دي د ټولو سوچ او فکر یو شان نه د ټولو محنت یو شان نه دی ټولو محنت یو شان خو نه دی او که دا ټول الله چې کار ولي او ټول الله کامیاب کړي نو دا خو بیا یو قسم زیاتې دی والعیاذ بالله والله دې نه پاک دی چې نیتونه یې د دوی یو شان نه وي محنتونه یې د دوی یو شان نه وي کوششونه د دوی یو شان نه دي څنګه دوی ټول مخکې ځي یو شان نو دې قرآن کې چې دې سوچ نه یې کړی که نه په دې نشي پوهېدی مخکې خبره د څه روانه وه اوس خبره د څه ختمه شوه بعث بعد الموت بیا د عزت خبره شروع شو چې دا څنګه نو جواب دا دی د مکې مشرکانو چې د ایمان نه راوړو نو د دې د لاسه یې نه راوړو چې زموږ عزت به خراب شي او خلک به وایي چې ښه تاسو په دغه سړي پسې روان شوئ چې هغه یتیم دی او دومره مال ورسره هم نشتی او تاسو مشران او د جرګو خلک او مالدار خلک
او چې ټول دنیا د باندې اعتماد کوي او ټول دنیا هم قدر کوي تاسو په هغو پسې روان شوئ عزت هم ګډوډ نه شي څوک هم ملامته نه کړي الله وایي نو که عزت تاسو غواړئ نو عزت خو ټول د الله سره دی من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سوک چی غواړي عزت نو خاص د الله په اختیار کې دی عزت ټول فلله العزة جميعا معنی دا نه دی چې ټول عزت د الله دی ټول عزت د الله په اختیار کې دی فلله د الله په اختیار کې ټول عزت معنی دا ده که ته دا غواړې چې عزتمن شي نو څه پکار دي د دغه الله سره رابطه پکار ده ولې ځکه چې ټول اختیار د عزت د هغه په لاس کې دی نو الحمدلله چې دغه رب بندګان یو او د الله په دې دین کې چې څومره عزت پروت دی دومره په هېڅ شي کې نشته ورب الکعبه که دومره پسې کې ما لیدلی عزت ته ډېرو خلکو موږ د باچایانو عزت هم لیدلی موږ د وزیرانو عزت هم لیدلی موږ د ډاکټرانو د انجینرانو د دوی هغه عزت هم لیدلی چې خلک یې څنګه کوي او موږ د علماو هغه هم لیدلی چې خلک یې څنګه عزت کوي تاسو به لیدلي په ډېرو ملکونو کې دا وزیر اعظمان چې کله چې د خپل وخت پوره کړي وروسته خلکو به په اظهارونو وویشتي دي لیدلي هم دي که نه دی به وزیر اعظم وي او دا درز او درز او غټې مسلې د ورسره فوج به ګرځي او غټ غټ کسان به ګرځي وروسته دی بیا په ریلګاډي کې عوامو سره دقه شان ناستي نو که چېرته د سړیتوب کارونه یې کړي جو خلک یې بیا هم څه قدر او عزت کوي او که څه اخوا دېخوا یې کړي یو څوک ورته کنځلي کوي څوک یې ولي څوک او دی په یو وخت کې داسې و چې د ده سره میلاوېده ناممکن و نن د هغه دا حال ډاکټر عزت ولې کېږي ځکه چې دی ورته د دوایي معاینې کېږي او بعضې څه پکې د کمرې نه راوځي یو به بد ورځ وي مرګ د سړی سړي ځوینه او دا داسې او دومره ګرانه دوایي ولیکله او دی ولیکله او دغه ولیکله یعنې هغه عزت هم څه دي چې لالچي غونته کې عزت دی معنی دا چې څه مقصد یې دی خپل دنیوي بیا دوایي دغه شان انجینر دغه شان دا بچیان خاورو کې کېږي خبره ختمه شي بیا څوک یادوي هم نه او علماء که غریبی که مالداری که توری که سپینی که مشری که کشری که د قبیلې نه کمزوری که زوروري که هر قسم انسانی چې د مرګه پورې خلک د دې عزت نه کوي مرګه پورې نه د مرګ نه بعد هم خلک د دې عزت کوي وخت په وخت یې نوم علي او چې نوم یې علي په احترام سره علي او چې نوم ویلي الله دې وبخي او قبر له خلک ځي دعاګانې غواړي د الله نه چې الله دې وبخه د باندې رحم دا څه ناشنا عزت دی او دا عزت بل په څه کې نشته په دین کې دی اوس الله وایي که تاسو د عزت غواړئ نو یو دوه کاره وکړئ اشاره دې ته ده په دې آیت کې چې نیک عمل وکړې او د الله ذکر به ډېر وایې اشاره ده دې ته لکه داسې واضح نه دي ویلی شي اشاره دې ته ځکه چې الله څه وایي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه خاص غت ورخيجي خبر پاكي او عمل نيك پورتكي الله غيل رزانتا إليه أغتا يسعد ورخيجي الکلم الطیب پاکی خبری یا خبری پاکی یا کلمه پاکی ذکر و اذکار تی مراد دی والعمل الصالح او نیک عمل کم یہی چې د سنت موافق اخلاص پکی او د پیغمبر په طریقې يرفع الله اوچتې ځانته نو دی کې دنه یې پټه اشاره پرته ده که عزت غواړې نو دی کارون له زور ورکه د الله ذکر ډېر کوه او نیک عمل کوه بله مسله لویه مسله د دې ځینې سره ووته چې الله بره بارک الله فیک والعمل الصالح يرفع الله نیک عمل اوچتی
إليه يصعد الله ته ورخیږي دې څه معنی که الله په هر ځای کې وي نو بیا دې څنګه الله یې اوچتوي بیا به دې شي چې الله یې راکاږي ځان ته بیا به داسې نه چې الیه یصعد الله ته ورخیږي نه په الله پسې ځي نو چې الله ته ورخیږي او الله یې ځان ته اوچتوي دلیل دی په دې باندې چې رب العالمین په عرش د پاسه دی دا وخت په ختمېدو دی دا زیر تفصیل نه دی خو انشاءالله د دې مسلې تفصیل به راځي لازم په یو درس کې هلته به یې ښه دلایل او وضاحت وکړو خو یو دلیل دا دی یادې کوي دا غټ دلیل دی چې په دې مسلې ته پیش کولی شي چې رب العالمین د ذات په اعتبار سره په عرش د پاسه دی هر چې علم دی لیده دی قدرت احاطه د هغې په لحاظ سره الله په هر ځای کې دی خو د ذات په اعتبار سره الله په عرش د پاسه دی دلیل دی والذین یمکرون السیئات او هغه کسان چې چلونه جوړوي د بدو کارونو نیک عمل نه کوي د نیک عمل سوچ او فکر یې نه وي دغه ګناهونو کې اخته د هغې دپاره چلونه جوړوي لهم عذاب شدید هغوی لره عذاب سخت دی ومکر اولئک هو یبور او چلونه د دې کسانو به هلاکیږي ختمیږي به پالتو دي چلونه که چېرته د مؤمنانو په خلاف یې څه چلونه جوړ کړي د ایمان په خلاف یې څه چلونه جوړ کړي نو دغه چلونه به د دوی پالتو لاړ شي ضایع به شي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به سورت فاتر د 11 نمبر آیت نه شروع کوو د الله په توفیق سره او مازدیګر به باذن الله پرون چې کوم موضوع موږ شروع کړې وه هغه اعمال اقوال او ویناګانې چې انسان تباه کوي او هلاک کوي هغه موضوع به پوره کوو بعض نور اعمال اقوال ویناګانې به ذکر کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د قرآن او د حدیث د خدمت کولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.